سلامونه نیکې هیلې د FG کوین د پیاوړي پروژې کارکوونکو ته. په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ یه او د صحت جامو کې به اوسئ. تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په دغه ویډیو کې به ډېر په ساده ډول تاسو ته وښیم چې موږ او تاسو څنګه کولی شو د FG کوین په اپلیکیشن کې کوین واخلو او سټیک یې کړو. د کوینونو حساب ده چې څنګه کولی شو کوین سټیک کړو او څومره اندازه په دې کې سټیک کولی شو. آیا کمترین حد سرمایه ګذاري په دې کې څومره دی؟ نو دا ټول معلومات به زه په دغه ویډیو کې تاسو ته درکړم. تاسو به راشئ خپل اکاونټ به په اپلیکیشن کې یا هم که اپلیکیشن نه و زه په کروم براوزر کې راخلاصوم. دلته زه راخلاصوم. تاسو به په اپلیکیشن کې راخلاصوئ په هر څه کې تاسو خلاصوئ هغه ستاسو خپل کار دی. چې کله تاسو اکاونټ جوړ کړئ د اکاونټ نه وروسته تاسو ته به دا ډول صفحه تاسو ته راشي او که چیرې مو دې ته ډالر رالیږلي په دغه ځای کې تاسو ته ډالر ښودل کېږي دوستانو. پوه شو انشاءالله. زه تقریبا دوستانو په دغه پروژې ته ما تقریبا مخکې هم یو څه کوین رالیږلي وو. په همدې خاطر اوس غواړم چې د $100 په اندازه سټیک نور هم پکې وکړم، یعنې پانګه اچونه نوره هم پکې وکړم. نو دوستانو تقریبا ما د یو ملګري څخه 80,000 کوین واخیستل. تقریبا اوس راځو دوستانو چې د 80,000 کوین څومره اندازه ډالر ترې جوړیږي. وایو چې دلته FG کوین وایي قیمت نه لري. نو را به شئ دوستانو ډایرکټ په د سواپ اپشن کلیک کړئ. زه راځم په دغه سواپ اپشن کلیک کوم. کله چې تاسو په سواپ باندې کلیک یوه شېبه انتظار ته وکړئ تاسو ته به دغه ډول صفحه راسي. لږ به دغه صفحه پورته کش کړئ تر څو تاسو ته یو بله صفحه داسې د صفحه پورته کش کړئ او پر دغه ځای کې به دوستانو تاسو دغه انتخاب کړئ. زه راځم په دغه ځای کلیک کوم او په دې ځای کې به دوستانو تاسو دغه FG په USDT دغه انتخاب کړئ. ښه دوستانو دغه خانه به تاسو وښیه. زه راځم دغه خانه وښم. کله مو چې دا خانه ووښله دوستانو نو دلته به راشئ په دغه ځای کې به خپل هغه اندازه ورکړئ. مثلا زه غواړم چې 80,000 کوین کړمه نو را به شئ دوستانو په همدې خانه کې به ورته 80,000 ولیکئ. زه غواړم چې 80,000 تقریبا 80,000 کوین 80,000 کوین نو 80,000 کوین تقریبا 9.80 ترې جوړیږي. 9.80 تقریبا 9.48 ترې جوړیږي دوستانو. لکه څرنګه چې تاسو ته هم پته ده تقریبا 80,000 کوین چې موږ تاسو د چا څخه اخلو نو موږ تاسو حد اقل باید که 80,000 کوین اخلو نو $9.80 باید دلته را ویډرا کړو. باید $9.80 موږ دلته ولرو. نو ما تقریبا اوس بیرته دوستانو دغه مې په FG اړولي دي. غواړم چې همدغه FG ټوکن چې کوم دي دا سټیک کړم پانګه اچونه یې کړم. نو راځئ دوستانو ویډیو سره تعقیب کړئ. ښه دوستانو مثلا زه کوین لرم دوستانو دغه دی دوستانو 80,000 کوین. دغلته 80,000 کوین تاسو ته معلومیږي. غواړم چې سرمایه ګذاري کړم. تاسو به ډایرکټ راشئ دوستانو پر دغه سټیکینګ په پښتو کې ورته لیکل شوي پانګه اچونه یا سرمایه ګذاري په فارسي کې ورته ویل کېږي. کله چې تاسو ته کلیک کړله په دغه ځای کې تاسو ته هغه خپله پانګه اچونه مخکینۍ ښایي چې تاسو مخکې څومره پانګه اچونه کړې ده. دلته هغه فعاله سرمایه ګذاري ستاسو ښایي چې دلته فعاله ستاسو څومره پانګه اچونه شوې. زما فعاله 2,15,000 کوین ده. دا صفحه به سکرول کړئ او په دې ځای کې موږ تاسو ته ویل کېږي چې د 12,000 کوین څخه کمه اندازه سرمایه ګذاري نه کوئ نشئ کولی او د هرې سرمایه ګذاري چې تاسو وکړل د هر سټیک 0.6% ګټه روزانه درکول کېږي. دا صفحه به دلته راولئ او دغلته لیکلي دي اډ FG سټیک. دا دوستانو تاسو به د سټیک کې په دغه لومړي خانه کې به خپل مقدار د سرمایه ګذاري ورکړئ. زه غواړم چې ټولې کړمه نو را به شئ دوستانو پر دا ماکس په کلیک کړئ. ماکس څخه وروسته راځم په دا ماکس کلیک کوم هغه ټول اندازه ماته انتخاب شوه. د هغې څخه وروسته به راشئ دوستانو پر دغه سټیک نو به کلیک کوئ. ښه دوستانو زه راځم پر دغه سټیک نو کلیک کوم. دوستانو کله مو چې په سټیک نو کلیک کوئ یوه شېبه انتظار ورته کوو. دغه د دوستانو زموږ ستاسو سټیک په بریالیتوب سره انجام شه. مخکې موږ تاسو دلته 2,15,000 کوین درلودل. اوس تقریبا 2,15,000.9 کوین لرو. یعنې تقریبا 2,15,000 کوین چې تاسو په خپل ماشین حساب کې حساب کړئ. 2,15,000 وښیه 15,000 به 0.001258 نو داسې وښیئ دوستانو چې تقریبا دوستانو ما 6,500 کوین کړي دي او په هر حال زه دغه تقریبا دوستانو $306 ترې جوړیږي دا دوستانو او تقریبا ما د $306 په اندازه 2,15,000 کوین واخیستل. دغه دي دوستانو دلته تاسو ته ښه پته لګي. دا صفحه به یې څه بوځئ دلته به تاسو دغه سټیک په بشپړ ډول سره معلوم شي چې د 18م ځل لپاره ما
تقریبا 80,000 کوین سټیک وکړو او په دغه ځای کې به ماته ګټه جمع شي. په دغه ځای کې به ماته فیصدي راکول کېږي روزانه په دغه تاریخ شو او دغلته به د سبا ورځې ګټه راکړي. په دې ځای کې به ټولو ورځو ګټه راته جمع شي. نو دا وه چې څنګه کولی شو په FG کوین کې په اسانه ډول سره سرمایه ګذاري وکړو. زیاتره ملګرو پوښتنې کړې وه. نو دا هغه موضوع شوې ویډیو ده چې موږ تاسو په FG کوین کې څنګه کولی شو سټیک وکړو. دلته دا خبره دوستانو پیدا کېږي چې مثلا په دې 2,00,000 او 15,000 کوین باندې څو لیوله خلاصېږي. په دې باندې تاسو به ډایرکټ راشئ پر دغه ریفرال به کلیک کړئ. ما مخکې 3 ریفرال خلاصول. اوس چې کله تاسو په دې ځای کلیک کړئ یوه شېبه انتظار ورته وکړئ تر څو تاسو ته د دوی د ریفرال برخه را خلاصه شي. نو زه زما په دغه کلیک کوم. د څخه وروسته موږ تاسو ته به د ریفرال یوه برخه را خلاصه سي. په دې ځای کې ما مخکې 15 لیول درلودل. اوس الحمدلله 15 لیوله شول دوستانو. مخکې ما 3 لیول پوره خلاص کړي خو اوس الحمدلله دوستانو 15 ریفرله شول. دلته تاسو وبښئ دوستانو 15 لیوله شول چې زما په 15م لیول کې تقریبا 4م او 5م لیول کې زما تقریبا دوستانو ګټې نه ده راته جمع شوې. په همدې اساس باندې تقریبا زیات سرمایه ګذاري زما په همدغو لیولو کې شوې ده. تقریبا 9 میلیونه کوین سټیک په یو لیول کې سوی او 15,00,000 کوین په بل هغه کې سوی. نو دا اوس څنګه کولی شو په FG کوین کې سرمایه ګذاري وکړو. حد اقل سرمایه ګذاري 12,000 کوین دی. نور ښه وخت ولرئ، ښې شېبې، ښې چارې. مننه، ښه وخت.